د لرې پرتو ولسوالیو اوسیدونکو لپاره د اسانتیاو رامنځته کولو په موخه د میدان وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ کې د برېښنایي پیژندپاڼو د ورکړې مرکز چې څو میاشتې وړاندې پرانیستل شو د یادې ولسوالۍ اوسیدونکو ستونزې په دې برخه کې ورسره په زیاته کچه راکمې شوي دي. عبدالنور د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکی دی، وایي چې له دې وړاندې به یې د پیژندپاڼې ترلاسه کولو په موخه مرکز میدان ښار او یا هم کابل ته تلل چې اوس یې دا ستونزه همدلته حل کیږي. او زه سره یم تذکره مې خسته، خپل زوی ته مې الهام ته تذکره خستله، میدان ته به چې ولاړو یوه ورځ به ورځ هغه ته ورتللو، تذکره ثبت نام ته بیا هفته وروسته بیا هغه ته ورتلو، بایومتریک ته ورتللو. اوس شکر الحمدلله په خپله ولسوالۍ کې په یوه ساعت کې هم بایومتریک وشوله او هم یې هغه ثبت نام وشول. نجیب الله هم د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکی دی، وایي ډېر خوشحاله دی. دا خبره غټ سهولت دی د فرد د پوره، یعنې دا کم نفوس نه دی، کم خلک نه دي، د ټول چې منډې وي ته میدان پورې او کابل پورې، دا ډېره غټه ستړې ده که نه. د یاد ولایت د احصایې او معلوماتو رئیس مولوي انارګل محمدي وایي چې دغه مرکز د دې ولسوالۍ سربیره د چک جغتو او د امیرداد ولسوالیو اوسیدونکو لپاره یې هم ځانګړې اسانتیاوې برابرې کړي دي. د سید آباد د ولسوالۍ د برقي تذکرو مدیریت همدغه سږ کال پرانیستل شو، نو د اول وخت لپاره د هغه هم کم و مراجعین اوس الحمدلله زیات شوي دي، ځکه اوس موږ معلومات لرو له چک ولسوالۍ نه، د جغتو ولسوالۍ نه، د امیرداد ولسوالۍ نه، د دغو ولسوالیو نه خلک تقریبا په موټرسایکل راځي او دا ډېر غټ سهولت د خلکو ته، ځکه مخکې به خلک میدان ته راتله او یا به کابل ته تلل. احمد سهیل احمدي د میدان وردګو سید آباد ولسوالۍ د برېښنایي پیژندپاڼو د ورکړې مدیر ملي راډیو ته په خبرو کې وویل ډېر سهولت خلکو ته رامنځته شوي. مخکې به له دې نه د سید آباد ولسوالۍ نه بتله یا کابل ته یا ولایت ته، هلته به الکترونیکي تذکرې اخیستې. اوس ډېر سهولت رامنځته شوی دی، نه تنها د سید آباد د خلکو ته بلکې د جغتو ولسوالۍ، د چک ولسوالۍ موږ ته مراجعه کوي. مسؤلین زیاتوي لا هم په دې هڅه کې دي چې د دې ولایت په ټولو لرې پرتو ولسوالیو کې د برېښنایي پیژندپاڼو د ورکړې مرکزونه پرانیزي.